ای قاري صاحب محترمه د الله خاطر وکړه نور د خپل شاګردان مه وهه د آخر دا کومه طریقه ده چې تا انتخاب کړې د قرآن د تعلیم په خاطر باندې ګورئ دا قرآن ته یو عادي انسان وي ای قاري صاحب محترمه یو عادي انسان وي خو د دې قرآن له برکته الله جل جلاله تا ته لوړ مقام درک د دې قرآن له برکته الله جل جلاله تو یو لوی انسان کړي او په همدې قرآن کې الله جل جلاله تا ته فرمایي الرحمن علم القرآن وای ډیر زیات مهربانه ذات ډیر زیات مهربانه ذات تا ته دا قرآن در ښودلی ده ولی الله جل جلاله بل صفت او بل نوم انتخاب نه کړه د الله خو ډیر صفتونه دي او ډیر زیات نومونه دي ولی رحمان انتخاب د دې په خاطر باندې چې تا ته ای قاري صاحب پیغام درکړي چې ته هم دا قرآن نورو خلکو ته رسې نورو خلکو ته یې ور زده کړې نو ډیر زیات مهربانه به اوسېږي له شفقت نه به کار اخلي زه د تا نه پوښتنه کوم یو سوال درنه کوم ولې دا نن سبا شاګردان دا زمونږ استاسو شاګردان ولې له مونږ سره مینه او محبت نه کوي ولې نه راځي ولې په مونږ باندې سلام نه اچي ولې زمونږ پوښتنه نه کوي دا ځکه چې ما او تا د دې قرآن حق نه ده ادا کړی لکه څنګه چې په کارو دا قرآن مونږ هغوی ته نه ده ور زده کړی د دې په خاطر باندې چې مونږ هغوی تورن کړي دي مونږ متنفره کړي دي له دین نه او له دې قرآن نه د دې په خاطر باندې نن زمونږ او د هغوی ترمنځ ډېر لویه فاصله موجوده ده دا ولې زمونږ ستاسو شاګردان بېلارې کېږي دا ځکه چې مونږ خو صحیح ده چې د هغوی په جسمونو باندې حکومت کړی ده دا خو صحیح ده چې تا د هغوی جسمونه د خپل ځان لپاره تابع کړي دي خو ګوره یاد ولره چې د هغوی په زړونه باندې ته حکومت نشي کولی د هغوی زړونه تا خپل کړي نه دي تا لاس ته نه دي راوړلي نو ځکه هغوی نن له تا سره نه مینه او محبت کوي نه ستا پوښتنه کوي دا خو پرېږده چې هغوی راشي او تا ته تحفې راوړي ګورئ په همدې قرآن شریف کې سبحان الله الله جل جلاله رښتیا ویلي دي نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي فبما رحمة من الله لنت لهم وایي دا خو د الله فضل ده په تا باندې چې ته دوی ته ډېر زیات نرم شوی ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك ای پیغمبره که ته چېرته سخت دریځه وی نو دا صحابه کرام دا ستا ملګري به ټول له تا نه تللي او ته به یې پرېښی وي سبحان الله نرمي هغه شی ده چې مونږ په دې سره خلکو زړونه ښکار کوو خلک اصلاح کوو او سبحان الله عائشه رضی الله عنها فرمای ما ضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم وهیڅ کله نبی علیه الصلاة والسلام په خپل لاس مبارک باندې څوک نه دي وهلي ای قدرمنه اوس که ته دا پوښتنه کوې دا ډېر زیات قاري صاحبان دا خبره کوي وایي مونږ ځکه وو چې سبق نه یادي او ځکه چې مونږ هم وهل خوړلي دي نو دوی ته هم وهل ورکړو دا الله بنده تا چې وهل خوړلي دي نو ماشومانو نه یې ولې باید زور وباسي له دې ښایسته وړوکو تلپو نه ماشومانو نه ولې باید ته زور وباسي ولې باید ته په دوی باندې د خپل زړه یخ کړي دا ماشومان ولې باید د داسې جرم سزا هغه پرېږدي چې هغه جرم دوی نه ده کړی دا خو ماشومان دي دا ماشومان لږ سړی باید راویښ شي فکر وکړي چې دا نورو ځایونو کې خلک څنګه په ماشومانو باندې حفظ کړي یوازې ګوره په دې خبره باندې باید ځان پوه کړو چې دا پاکستان او افغانستان دلته د ماشومان حفظ نه کوي حفظ الحمدلله د دې مبارک کلام په ټوله دنیا کې کیږي لږ باید موږ تاسو پلټنه وکړو فکر وکړو چې دا نوره دنیا کې خلک ماشومانو ته څه رقم قرآن ور زده کوي په هغه طریقونه باید موږ تاسو کار واخلو اوس که یو ماشوم بیا هم نشي زده کولی خو پرېږده ووایه دا خو ټول شاګردان خو یو رقم برابر نه دي او نه دي دوی دا ذهن او عقل ټول سره مساوي ده خو یو به کمزوری وي یو به نشي یادولی لږ صبر لږ تحمل لږ زغم لږ ګزاره که یو ماشوم قرآن شریف بیخي نشي یادولی نو قرآن شریف یادول خو په ده باندې فرض نه دي کنه ولې باید موږ تاسو د یو مستحب عمل په خاطر باندې د یو مستحب عمل په خاطر باندې موږ خلک له مسجد نه هم متنفره کو له دین نه هم متنفره کو له علما او له قاریانو نه هم متنفره کو سبحان الله بده ورځ ما یو قصه واورېده ډېر زیات ورباندې دردمن شو په یو مدرسه کې یو وړوکی ماشوم چې څه شی وای نه یادېدل قاري صاحب رانیولی ده له دې ځمکې یې ویستلی ده هغه بېچاره نه هلته امتیاز یې تللي دي
انسان ضعیفه ده. بیا ماشومان وایي په هغه کلي کې هغه ماشوم ژوند نشو کولی، هر وخت به دغه همصنفیان ورته دا یادوله چې تا په مدرسه کې امتیازې کړي دي او له تا نه امتیازې لاړې او ته داسې داسې. بالاخره د هغه پلار راولګېد او دا کور یې مکمل انتقال کړ. د دې ځینې یې کډه ویوړه، زما دې بچي ته خو به آینده کې ذهني تکلیف پیدا شي. ولې باید موږ تاسو دومره سخت دریځه واوسېږو؟ سبحان الله، یو ماشوم ته په ښه طریقه باندې که چېرته څه شی ورزده کولی شو ډېره ښه ده، او که څه شی نشو ورزده کولی ولې باید موږ تاسو په زور هغه تحمیل کړو چې شابه اوس به خامخا یادوي. ای قدرمنه قاري صاحب، دا په یاد ولره، دا ګوره هیڅ کله هم مهمه نه ده چې هغه حافظ شي، بلکې دا مهمه ده چې له هغه نه یو ښه مسلمان جوړ شي. الله جل جلاله دې زما دا پیغام ټولو قاریانو ته او ټولو معلمانو ته ورسوي، او د هغې ورځې په هیله باندې چې دا محترم قاري صاحبان د نورې نړۍ د قاري صاحبانو او استادانو په څیر باندې زمونږ دا اولاد مونږ ته په ډېر یو ښه میتود باندې وروزي. السلام علیکم ورحمت الله.